اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د لسمې سپارې دویم درځ او د سورة الانفال چې اتمه سوره ده، 1 تر 15 آیات ورسره کولی. قابل د یادوري ده چې باید ویو چې سورة الانفال چې اتمه سوره ده دا ختمه شوه، دا آخري درس دی او د دې سورې د 1 تر 15 آیت کې دغه کلمات موجود دي چې تاسو کولی شئ چې وګورئ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او که میل وکړ هغوی لپاره د روغې اصولې، حرض تیز کړه ته، یثخن فی الارض مفهوم دی درون شي په ځمکه کې، یا مفهوم دی چې په ځمکه کې پر دښمنانو برلاسه شوی نه وي. وَأُولُو الْأَرْحَامِ او لرونکی د خپلوۍ. امید دی چې دا درس مو زده شوی، نو دوستانو سره همچنان شیر کړئ. الله مل شه.